السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د الکتریکل یونټس په باره کې د دوستانو چې دې ته ویل کېږي برېښنایي واحدات. اول برېښنایي واحدات په څو ډوله دي او برېښنایي واحدات د څه په نومونو باندې یادېږي او برېښنایي واحدات کوم سمبولونه لري او برېښنایي واحدات په کومو میټرو باندې موږ کولی شو چې دا چیک کو او د دې اندازهګیري پرې وکړو. دوستانو اول راځو، برېښنایي واحدات عموما په 4 ډوله دي، یعنی برقي واحدات هغه عموما په 4 ډوله دي. اول ته ویل کېږي دوستانو ولټ، دوهم ته ویل کېږي دوستانو امپیر، او دریم ته ویل کېږي ریزسټنس، او څلورم ته ویل کېږي واټ. دوستانو ولټ چې دی دوستانو د دې سمبول وی دی چې د انګلیسي د وی په توري باندې ښودل کېږي، او د امپیر سمبول چې دی هغه د ا په توري باندې ښودل کېږي، او ریزسټنس دوستانو د آر په توري باندې ښودل کېږي، او واټ دوستانو د ډبلیو په توري باندې ښودل کېږي. عموما دوستانو کله چې موږ د برق اندازهګیري کوو او په دې 4 قسمه برقي وسایلو باندې کوو، نو د دې دپاره دوستانو مختلفې میټرې دي چې د ولټ دپاره دوستانو ولټ میټر انتخاب شوی دی، د امپیر دپاره امپیر میټر انتخاب شوی دی، د ریزسټنس دپاره دوستانو ریزسټنس میټر هغه چې دی اوم میټر چې دی هغه انتخاب شوی دی، او د واټ دپاره دوستانو واټ میټر هغه انتخاب شوی دی. دوستانو د ولټ میټر په واسطه باندې موږ د ولټ اندازه معلومولی شو چې څو ولټه زموږ کور ته راځي. د امپیر میټر په واسطه باندې موږ د برق یا د برېښنا امپیر معلومولی شو چې څو امپیر زموږ برقي وسایل امپیر آلي دا لوډ آلي. او د ریزسټنس میټر په واسطه باندې یا د اوم میټر په واسطه باندې دوستانو موږ د دې ممانعت معلومولی شو چې زموږ برقي سامان آلات چې دي دا څومره برق چې دی د دې ممانعت کوي، یعنی څومره برق چې دی دوستانو دا جذب او کشف کوي. او څلورم دوستانو توان چې دی یعنی واټ چې دی یا واټ میټر چې دی د دې په واسطه باندې موږ د خپل برېښنا یا د خپل برق چې دی دوستانو د دې مصرف معلومولی شو چې زموږ څومره مصرف فی ساعت زموږ دوستانو موږ لرو، زموږ څومره لوډونه چې موږ استعمالو، کوم برقي وسایل چې موږ استعمالو د دې مصرف معلوموي دوستانو فی ساعت چې زموږ څومره مصرف کیږي. نو دوستانو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې د دغه 4 واحداتو میټرو څخه استفاده وکړئ او خپل واټ، ولټ، امپیر او داسې ریزسټنس پرې معلوم کړئ او تاسې ترې ګټه او استفاده وکړئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بره تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ په عملي او نظري توګه، نو ستاسو څخه مې دوستانو غوښتنه دا ده چې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.